کې خو ستر خلک او سترې سرمایې دي په مونږ کې خو د کار سړی د دار لپاره وي د چوپ ناستې د زار شم څه خو ووایه جانانه حجرې د پښتنو خو د بنډار لپاره وي د لوران د لورین خدای په سپېڅلي او مقدس نامه ډېر قدرمنو مشرانو ځوانانو همزولو کشرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ډېر قدرمن غورځنګ صاحب احسانمن صاحب همدغسې د هېواد ادبي بهیر د ګډونوالو په اجازه د غونډې ارزوله لکه څنګه چې پوهېږي ساده خبره نه ده نو کوم څه چې ما ولیدل غواړم ما لنډ مکس پرې وکړم زما په ډېرو غونډو کې ګډون کړی دی خو دغسې یو ترکیب او ترتیب چې په هېواد ادبي بهیر کې وه قسم دی چې په نورو ځای کې ما نه دی لیدلی د بېلګې په ډول د بېلګې په ډول ځوانان مشران ماشومان حتی نجونه دا هغه ملي ارزښت دی چې زموږ د ژبې د بډاینې لپاره به ډېر څه را په برخه کوي زه غواړم یو بیت ډېر قدرمن احسانمن صاحب او د ده هغه ملګرو ته چې دغسې ټولنه یې رامنځته کړې وایم ډېر تفاوت شته په انسان کې د معنا په لحاظ واړه مشغول دي ځینې ځان ځینې جهان جوړوي قربان شم مبارزه همیشه د وړو سټیجونو نه شروع کېږي او ډېرو لویو سټیجونو ته رسېږي مخکې په لیکچر کې ډېر قدرمن احسانمن صاحب وویلې چې موږ د خپلې د ژبې د ارتقا لپاره د ژبې د بډاینې لپاره باید خدمت وکړو ویل کړو ویل ولو او نورو ته انګیزه ورکړو او دغه خبره ده چې د په خپله باندې عملي کړې ده او دغسې یوه ټولنه یې رامنځته کړې ده چې دا د دې هویدا او د دې څرګندونه کوي چې د خپل د ځانه څه چې د خپل د کورنۍ نه د نورو لپاره شروع کړې ده که مالک یا کومه تنکی ځوان چې و کومه نجونه چې وه دی د خپل د ده د وینې نه پیدا دي د ده الواده ده نو یې دې له معلومیږي چې ده د خپل د ځانه شروع کړې ده نو قصې او خبرې ډېرې دي لنډه به راشمه وایي څه وکړم غمو په مخه کړی یم څنګه درته تېرې قصې وکړم خدای دې یوه شپه جانانه راواله بیا به درته ډېرې قصې وکړم خبرې ډېرې دي دردونه ډېر دي ارزونه ډېر څه باندې یار دی چې باید ویاردی خو د وخت لمن تنګه ده د جمعې مونځ هم نږدې دی غواړم چې یو لنډ مکس ولرم د ژبې او ادب په اړه باندې قدرمن احسانمن صاحب ډېره ښه مسایلو ته شروع وکړله او ډېرې ښه تحلیل کړ ژبه او ادب موږ او تاسو ځوانانو ته ضرورت لري چې باید پکې نوښتونه رامنځته کړو فرصتونه رامنځته کړو د بېلابېلو موضوعاتو لپاره پلټنې وکړو او دغه ډېره ضروره خبره ده په دویم قدم کې زمونږ ژبه نثر او نظم ته ضرورت لري د ژبې بډاینه په نثر باندې کولی شو خو د انسانانو د ژوندانه د بیدارۍ لپاره د هغو د احساساتو د راویښولو لپاره د نظم نه یا د شعر نه کار اخلو دا هم ده ژبه په نثر باندې کولی شو د بېلابېلو علومو نه موږ تاسو بډایه کړو خو د وطن ولسونه کولی شو چې د شعر په ژبه باندې بیداره کړو بله مسله دا ده چې په ژبه کې او په ادبیاتو کې مستعارېدل شته دی موږ د بېلابېلو ژبو نه متاثره کېږو دا په څو پړاوونو باندې کېږي یو تجارتي اړیکې دي یو سیاسي اړیکه دي او یو په کډوالۍ کې دي چې له بده مرغه افغانستان یې دا څو لسیزې له ګریوانه رانیولی دی او دغه اغېز زموږ په ژبه باندې شوی دی او د دې په څنګ کې د ژبې کرهوالی او سوچهوالی زموږ او تاسو پورې تعلق لري چې د بېلابېلو استادانو کتابونه ولولو د علومو اکاډمۍ د قدرمنو مشرانو سره په سلا مشورې کې اوسو د خپل د ښوونځیو د خپل د پوهنتون نه شروع کړو تر څو وکړی شو د خپله د ژبې سوچهوالی رامنځته کړو د ژبې لپاره کار وکړو نو مهمه دا ده چې کولی شو د خپل په ژبه کې څېړنې وکړو او بلې ژبې ته یې ور وپېژنو ما په خپله یو ګرامر لیکلی د پښتو ژبې په اړه باندې د پښتو ژبې ګرامر ما دري ژبو ته په دري ژبه کې بیان کړی دی تفاوتونه
ورته والی دغه څه چې موږ د دغې ژبې سره لرو چې دود و دستور و فرهنګ و کلچر و کلتور هم سره یو دی نو د ژبې ځینې اساسات نحوي و صرفي هم سره یو کېږي نو هغه ټول مې څېړلي دي دې دپاره چې زما ژبه باید په خپله ژبه کې زده کړي دغسې یو خدمت پکار دی ګورې موږ او تاسو ځوانان یاستو زموږ او تاسو نه هیلې کېږي زموږ او تاسو لپاره ډېر فرصتونه منځته راځي زموږ او تاسو لپاره به ډېر څه مطرح کېږي او موږ باید هغه تحلیل کو تجزیه کو ویل ولو نورو سره شریک کو دغه وخت زموږ خپله وخت دی دغه وخت زموږ دې لپاره ایجابېږي چې د لرغونې زمانې نه ادبیات شروع کړو په لرغونې زمانه کې متون ولولو منظوم متون ولولو نثري کتابونه ولولو کلیات ولولو همدغسې کلاسیک دورې ته راشو په کلاسیک دورې کې خوشحال خان خټک ولولو رحمان بابا حمید مومند همدغسې نور شهیدا صاحب دغه ولولو معاصره دوره ولولو دا چې کله ولوستل فکر وکوئ چې دغه یو کتاب دی د 500 مخونو قسم دی چې د مینا د کتاب د لوستلو څخه پیدا شي 500 مخه کتاب یوې هفتې کې ویل کېږي په 15 شپو کې ویل کېږي چې د زړه نه ولولې صحیح ده د ژوند نور مصروفیتونه به وي خو دې ته به وخت ځانګړی کېږي تر نیمو شپو به کینو داسې کتابونه ما ته راغلي چې سهار په ما یې اذان کړی دی لوسته مې دي دا مهمه ده او د دې په څنګ کې موږ یو تحقیق لرو یو تخلیق د تحقیق په برخه کې د پخو استادانو کتابونه ولولو د پخو استادانو د لیکنو او د مقالو نه ګټه واخلو او همچنان خپله یې د کوچنیو موضوعاتو نه شروع کړو د پښتو ژبې په الفبا باندې یوه لنډه څېړنه کوو د الفبا نه شروع کوو کلمې ته یې راځو عبارت ته یې راځو ترکیب ته یې راځو جملې ته یې راځو همدغسې پاراګراف ته یې راځو بیا به وروسته لوی لوی بحثونه په دې ژبه باندې کوو خو دا د دې لامل کېږي چې موږ د صفر نه شروع کړې ده او کولی شو د ژبې هغه اصلي مسایل چې باید کې تحقیق شي علوم اکاډمي محترم ریاست اوس مثلا په هغه باندې کار کوي که د ژبو دی که د څېړنو دی دغه ریاستونه نو هغه مرحلې ته به ځان پرې ورسوم بل د تخلیق په برخه کې تخلیق هغه څه ته ویل کېږي چې انسان د خپل د ذهن نه جوړی لکه شاعري لکه لنډې کیسې لکه نظمونه لکه دې ته ورته ځینې اشعار شته دی چې زموږ په پښتو ادبیاتو کې کاروان صاحب په معاصرې دورې کې مومن صاحب په کلاسیکې دورې کې همدغسې وړاندې په لرغونې دورې کې پرې کار شوی دی ضرورت یې پیښیږي او یا که نه پیښیږي ځان پرې وازمایو بیا نثر ته یې مخه وکړو تخلیق وکړو تخلیق په دې معنا باندې چې موږ یوه لنډه کیسه یا مقاله یا دې ته ورته نثري څه ولیکو او د ځان یې وپنځو او په دې کې یو لوی پیغام پروت وي او دغه پیغام د ټولنې د بدلون لپاره یو لامل ګرځي دا مهمه ده چې باید ویې کوو بله مسله موږ هېڅکله دا فکر ونه کوو چې موږ څنګه کولی شو هغه موقف ته ورسېږو چې هغه موقف زموږ لپاره چمتو شوی دی یا زموږ په زړه کې د هغه هیله ده ګورې راځئ داسې فکر وکړو د نړۍ لوی لوی لیکوالان که په غربي هیوادونو کې دي که په مشرقي هیوادونو کې دي هغه هم زموږ او ستاسو په څېر انسانان دي کومه هوا چې هغوی اخلي کوم خواړه چې هغه خوري موږ هم کوو خو یو څه زموږ د غرب په مقابل کې برتري ډېره ده چې موږ مسلمانان یاستو موږ دوه لوی کتابونه چې یو حدیث شریف او یو قرآن عظیم شان لرو نو د دونه موږ برخمن یاستو دا وړه مسله نه ده هیڅ مسله په قرآن عظیم شان کې پټه نه ده خپل تفسیر ولولو نو ځان باید آگاه کو نو وروستی دا چې یو وړاندیز لرم ټولو ته هغه کسانو ته چې هغه دلته راځي خپله شعر لولي یا شعر لولي د بل چا یا یې لولي د خپل نو زما هیله دا ده چې د ذهن نه دې لولي د ذهن نه لوستل د فن بیان په اساس باندې دوه لویې ستونزې پیدا کوي یو دی د خپله جرأت وژني دویم د خپله پوهه وژني لکه څنګه دی چې کله یو ځل شکست وخوري بیا په لوی سټیجونو کې هم شکست خوري دغه اصل د فن بیان دی او که چیرې دغه شعر د تا په ذهن کې یاد کې می او خو په پاڼه کې ولیکې دلته یې کېږدې نو که چیرې کومه ځای کې تا ته تردد یا شک پیدا کېږي که یو ځل نظر پرې وکړي بیرته یو ته راځي او که چیرې د مخکې نه اوسېږي چې د نه هیر شو هم د خپل جرأت خرابه که هم د خپل لیاقت خرابه که بیا بل ځای کې
نشو کولی چې په اسانۍ سره خپل استدلال او خپل شعر او شاعري وړاندې بوزو. نوټ باید ځان سره ولرو. بله مسله دا ده چې باید کوشش وکړو چې د فن او سخنرانۍ په اصولو او په آیین باندې ځان پوه کړو. ډېر کتابونه دي وګورئ د وایندوی فن ویل ولې دغه اوس هم وخت دی چې څنګه کولی شو په سټیج خبرې وکړو، څنګه کولی شو مرکه وکړو، څنګه کولی شو په لوی ډګرونو کې خبرې وکړو. دغه څه دي چې د اوس زموږ لپاره یو فرصت دی چې باید زده کړو او دغه زموږ لپاره یو ښه وخت او ښه زمانه ده چې باید وکړو. مشاعره هم ډېره خوندوره وه. ما مخکې یادونه وکړله چې ډېرو غونډو کې ما ګډون کړی دی، دغسې خوند او لذت مې نه دی لیدلی ځکه دلته یو بل ډول ترکیب وه. دغه ځوانان دا تنکي ماشومان چې رادیګیري شول، یعنې دا کومه وړه خبره نه ده. دا په نړیواله کچه باندې ډېر لوی افتخار دی چې موږ د دغسې استعدادونه لرو، خو غواړو چې دغه استعدادونه نور هم وروزو. او په دې برخه کې د هېواد ادبي بهیر د ټولو ګډونوالو او په ځانګړي ډول د سلمان صاحب څخه ډېره مننه چې دغسې یو فرصت یې رامنځته کړی. او وروستۍ خبره دا چې موږ د شعر د لیکلو لپاره یو کتاب لرو، د شعر هندسي جوړښت دا ولولئ. هر هغه څوک شعر لولئ، هر هغه څوک شعر لیکئ. د شعر هندسي جوړښت په دې معنا باندې چې څنګه کولی شو شعر ولیکو، ردیف هم څه شی دی، قافیه هم څه شی ده، بحر هم چېرته دی، وزن هم چېرته دی، د کوم ځای نه شروع کړو، مطلب څنګه پکې ورسوو. دا هغه څه دی چې د موږ د شعر هغه هندسي جوړښت یو ځای کې کور جوړوو، نو ګوره چې دغه تهداب یې ورته ډېر په هندسي جوړښت باندې ږدو. کوشش کوو چې کوږ ونه اوسېږي، خو دغه د شعر هندسي جوړښت په غالب ګمان یون صاحب هغه کتاب لیکلی دی، هغه لوستل ډېر مهمه دی زموږ لپاره. نو زما هیله بیا هم دغه ده چې دلته راشئ، خپل استعدادونه وازموئ، دغسې تنکي ځوانانو نه ملاتړ وکړئ. زموږ چې د څه وسې پوره یې موږ خدمت کې استو. اطلاعات کلتور وزارت د ځوانانو لپاره ډېره هڅه کړې ده، نور هم ژمن دی، نور هم هڅه کوي او په بیلو بیلو ډګرونو کې زموږ او ستاسو نه دفاع کړې ده، د فرهنګ نه، د کلتور نه. او انشاءالله ولعزیز چې په کلکه باندې ملاتړ کوي او ډېر ژمن مشران لرو او د دې لپاره چې د دې وطن په فولکلور او فرهنګ او دغسې اشعارو باندې ډېر څه ترلاسه کړو، د تاسو نه ملاتړ کوي. نو انشاءالله ولعزیز چې موږ هم خدمت کې استو. کور مو ودان. نو په آخر کې درته وایم راځئ چې پورته کړو لاس وغواړو دوا ملګرو، د سپین سحر د رڼاګانو او ښکلا ملګرو. راځئ چې ډکې جولې راوړو د ګلاب ګلونه، زه یې پر تاسو شیندم، تاسو یې پر ما ملګرو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ.